قومه بې شعوره ته د سره شعور نه لرې قومه بې شعوره ته د سره شعور نه لرې مشر چې په ځان کې ته نه اهله راوباسې دا به درته ووایم نور څه به درته ووایم دا به درته ووایم نور څه به درته ووایم اجرن د جومات نه ګورې خو ګوړې نه نباسې سلامونه 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 ګرانو مینوالو هیله لرم چې تاسو به روغ جوړ یې او کوم ځای چې اوسېږئ هلته الله تعالی ښاد او آباد ساته نن موږ د شین او د لاښار په سیمه کې تاسو ته د خپلې خپرونې د ادب مرستې نه مخامخ یو او د شعر او شاعري په دې تسلسل کې موږ نن د خپل خوږ ملګري او خوږ ژبې شاعر د عدنان صاحب خواله راغلي یو چې ډېر زیات ښکلي او خوندور شعرونه لیکي جی عدنان صاحب تاسو ته موږ د خپلې ادب مرستې نه تاسو ته موږ هرکلی وایو جی عدنان صاحب ډېره زیاته مننه زه ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې خپل قیمتي وخت نه او انتهایي مصروفه ژوند دی د چاته اول نشتی خو تاسو بیا هم خپلې دغه لمحې د پښتو په نوم کړي دي او دغه خپل ساعتونه د پښتو ژبې د خدمت کوئ نو ډېره زیاته مننه چې دومره تکلیف وکړو د برغر ته راوختې دلته راختل ډېر زیات ګران دي ډېر زیات تکلیف وکړو ډېره زیاته شکریا ادا کوم ستاسو جی عدنان صاحب د وخت د کمي د وجې نه موږ خپلې خبرې مزید اوږدول نه غواړو که تاسو زموږ د مینوال ته خپل د طرف نه څه شعرونه عرض کوي نو ستاسو به ډېره زیاته مننه جی عدنان صاحب ډېره زیاته مننه د غزل مطلب ده چې کوم نسبت د چینې او د چینار په منځ کې چې کوم نسبت د چینې او د چینار په منځ کې دغه تړون دی زما او زما د یار په منځ کې بیګا په خوب کې په جنت کې زه اوچت ولاړم بیګا په خوب کې په جنت کې زه اوچت ولاړم د پښتنو دشمنان ټولو د انګار په منځ کې مننه مننه بیګا په خوب کې په جنت کې زه اوچت ولاړم د پښتنو دشمنان ټولو د انګار په منځ کې او د موسیقۍ دنیا له دواړو د ښایست ورکړی د موسیقۍ دنیا له دواړو د ښایست ورکړی جوور تعلق ته د رباب او د سیتار په منځ کې مننه جی مننه د موسیقۍ دنیا له دواړو د ښایست ورکړی جوور تعلق ته د رباب او د سیتار په منځ کې او ما سره هر وخت کوي ټوکې ما په اور سوځوي ما سره هر وخت کوي ټوکې ما په اور سوځوي خوانه مې پاسې هلته کیني د اغیار په منځ کې او د خدای دپاره لږ مدد را سره وکړئ رونو د خدای دپاره لږ مدد را سره وکړئ رونو یو بابا را چغې وهلې د بازار په منځ کې مننه جي او خدای د دې سره اوس څه وکړمه نه پوهېږم خدای د دې سره اوس څه وکړمه نه پوهېږم چې یاري جوړه شوه د یار او د ریبار په منځ کې مننه او مقصد جي چې نه مې د ځان نه جدا کوي او نه مې ځان ته پرېږدي نه مې د ځان نه جدا کوي او نه مې ځان ته پرېږدي عدنان جان باز یم د لمبو او د انګار په منځ کې یو څو شعرونه نور دي چې ته که مې جانان کې ما به وګټې ته که مې جانان کې ما به وګټې او یاره ما کزان کې ما به وګټې او ربه جانان کلي ته راغلی دی ربه جانان کلي ته راغلی دی لږ شان که باران کې ما به وګټې مننه او دا دې د رقیب تصویر نیولی دی دا دې د رقیب تصویر نیولی دی خوږه دا کوران کې ما به وګټې او ای حکیمه هر څه خو ګران شوي دي یا حکیمه هر څه خو ګران شوي دي او ښکلي کارزان کې ما به وګټې بس یو ځل سره بل شریکوم نواب صاحب مطلب دی چې په څوکو د ازغو خپې ښودل زمانه زده که په څوکو د ازغو خپې ښودل زمانه زده که بې ګودره په دریاب پورې وتل زمانه زده که او ته راشه که چلونه د شاهین زده کول غواړې ته راشه که چلونه د شاهین زده کول غواړې پورته په فضا کې الوتل زمانه زده که او په خپل درد جړېدل ګله د هر حیوان زده دي په خپل درد جړېدل ګله د هر حیوان زده دي د نورو په دردونو جړېدل زمانه زده که مننه دي او انګریزه ستا په ژوند کې ځانځاني ده خوښ مې نه دی انګریزه ستا په ژوند کې ځانځاني ده خوښ مې نه دی ته راشه د پښتو اشر غوبل زمانه زده که مننه دي او پښتون زلمیه تا خو په انګلیش کې ماسټر وکړو پښتون زلمیه تا خو په انګلیش کې ماسټر وکړو اوس راشه د پښتو لیکل لوستل زمانه زده که مننه جي مننه پښتون زلمیه تا خو په انګلیش کې ماسټر وکړو اوس راشه د پښتو لیکل لوستل زمانه زده که او دا شعر تاسو ډالۍ دی چې د ښار په دې هواره ځمکه هر څوک ګرځېدی شي د ښار په دې هواره ځمکه هر څوک ګرځېدی شي د غرونو په جایګانو ورختل زمانه زده که مننه جي او چې د زړه زخمي زخمي وي او په مخ کې خوشحالي وي
چې د زړه زخمي وي او په مخ دې خوشحالي وي په داسې کیفیت کې خندېدل زمانه زده که او لالیه د وفا په طریقو ته نه پوهېږي لالیه د وفا په طریقو ته نه پوهېږي ته راشه د وفا کولو چل زمانه زده که او مختاره زده چې ویلې چې عدنانه زه به هر څه ستا نه زده کړم ویلې چې عدنانه زه به هر څه ستا نه زده کړم خو د ور په ژوند کې تا ته سې کول زمانه زده کړم ډېره مننه جي ډېره مننه جی عدنان صاحب ستاسو یو جهان مننه کوم چې تاسو موږ لا په دومره مصروف وخت کې خپل وخت راکړو او زموږ مینوال ته خپل شعرونه چې کوم دی عرض کړو نو ستاسو موږ ډېره زیاته مننه کوو جی ګران مینوالو اوس موږ له اجازت راکوئ په لوی الله وسپارمه د الله په امان